د افغانستان بانک د کابل په سرینا هوټل کې د وړو تمویلونو ملي کنفرانس ترسره کړ. د افغانستان بانک مسؤلین وایي د دغه کنفرانس د ترسره کولو موخه د وړو تمویلونو لپاره د رامنځته شوو اسانتیاوو په اړه عامه پوهاوی، د کورنیو او بهرنیو اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا او په هیواد کې د وړو تمویلونو سکتور پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو ارزونه او د وړو کاروباریانو ملاتړ او پراختیا ورکول دي. د دې کنفرانس له لارې موږ هیله لرو چې خصوصي او دولتي سکتور او همدا ډول د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ همکاري او همغږي رامنځته شي. د وړو کاروبارونو او تشبثاتو د اغېزناکو او پایدارو تولیدي فعالیتونو لپاره نوې لارې ومومو ترڅو ټول افغانان د اقتصادي پرمختګ له ګټو څخه برخمن شي. په دغه کنفرانس کې د اسلامي امارت جګپړو چارواکو او د کابینې یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. دوی له وړو تمویلونو سکتور څخه ګټه اخیستونکي عام او بېوزله خلک، بزګران او د وړو کاروباریانو څښتنان یاد کړل او د دوی لاسنیوی د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ګډ هدف یاد کړ. دوی دغه زیاته کړه د وړو تمویلونو سکتور د ودې لپاره د بهرنیو شریکانو رول او اهمیت ډیر مهم دی. د وړو تمویلونو سکتور اړوند کنفرانس ځکه ډیر مهم دی چې د عامو او بېوزلو خلکو له ژوند سره تړاو لري، ځکه چې د دغه سکتور له لارې له بزګرانو، عامو او بېوزلو خلکو سره مرسته کیږي او هغوی ته د کار زمینه برابریږي چې له دې سره د بېوزلۍ، بیکارۍ او ټولنیزو ستونزو کچه راټیټیږي او په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل کیږي. چې د وړو تمویلونو په برخه کې بهرانیان څه کولی شي له موږ سره؟ دې کې هیڅ شک نشته چې بهرنۍ نړۍ په اقتصادي لحاظ هم وړتیا لري، په تخنیکي لحاظ هم وړتیا لري او تجارب یې هم زیات دي. اوس له افغانستان سره په همدې درې سرو برخو کې همکاري وشي. په ورته مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په افغانستان کې له دغه سکتور سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د مرستې او همکارۍ پر څرنګوالي خبرې وکړې. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان، د اروپا اتحادیه او یو شمېر نور نړیوال بنسټونه په افغانستان کې له وړو تمویلونو سکتور څخه ملاتړ کوي او له دغه سکتور سره یې پر کار کولو لیوالتیا ښودلې ده. We recently had meeting of Afghanistan Coordination Group ACG at Dubai, in which donors discussed their strategies of support to Afghanistan. I'm happy to inform that donors were particularly in favor of support to the microfinance sector, and through it help the women and girls find remunerative economic activities. European Union already helping the sector and looking forward to expanding its assistance. د یادونې وړ ده چې په دغه کنفرانس کې په افغانستان کې د وړو تمویلونو سکتور د فرصتونو او ننګونو په اړه پریزنټیشنونه هم وړاندې شول چې پکې د هیواد د اقتصادي ودې، د بېوزلۍ کچې د راټیټولو، د کاري فرصتونو برابرولو او د کورنیو او بهرنیو پانګونو اهمیت ته هم اشاره شوې وه.